السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو راځئ نن باندې د خیبر قلعه وګورم. ډېر وروڼه که دلته مې اکثره نه دي کتلي. ما سره په دې سفر کې ملګری دی عبدالله ورور، حاجي خیال محمد، حاجي قاري صاحب او دې خواته محمد ورور. محمد ورور څه حال دی؟ ښه انشاءالله. څومره لاره ده ورور؟ بس انشاءالله یو 50 کیلومتره پاتې ده. نزدیک به انشاءالله خیبر ته خیره. او بس تکلیف شوې دا څو ورځې موږ سره محمد ورور سره عبدالله ورور او چې راغلي یو دا خلک چې دي نو موږ هم آرام ته نه دي پرېښي. څنګه کار چې موږ سره ډېر اخلاص کړی دا چې موږ ورته کوم ځای ښودلی ده موږ ته ویلي چې تاسو سره لبیک ویلي موږ تاسو سره ولاړ. ښه صحیح دی. نو موږ به ځو انشاءالله خیبر به ګورو. او یو خبره ده چې دې لاره کې زه چې وینم نو ټول د خرما باغونه دي. مدینه لکه چې د خرما باغونه ډکه ده. څنګه محمد ورور الحمدلله ښه پرېمانه باغونه دي او دلته مزرعه وي. خرما کولی شئ دلته راشئ او خرما ځان ته واخلئ. زه د خرما یادوري به دا کوم چې محمد ورور په جامعه مدینه کې هغه دی محصل دی او دې خواته عبدالله دا هم دلته محصل دی د مدینې پوهنتون کې که نه. نو دلته ماشاءالله محصلین د څویم کال دی؟ زما تقریبا اوس یو کال یو کال. او محمد ستا 2 کاله کېږي. نو دی ماشاءالله ښه بلد دي. ښه اکثره دا د حاجیانو وخت کې د حج په موسم کې دا اجزان بیا نو خپل درس کې نه وي څوک ورته بس میلمانه دي نو چې راځي. ښه د فاینل امتحانونه هم دي. دا نور هم په موږ باندې راواړوله چې دا فاینل امتحانونه هم ښه دا وګوره تاسو ته باغونه در وښیم. تاسو ته ښکاري دا باغونه دي. داسې دی یو مسله داسې ده چې دلته سعودي کې دا سپیډ هم غټه مسله وي چې لږ ذره تېز شي هلته کامره یې عکس واخلي زیاتي بس بیا موبایل ته میسج راشي چې دونه جریمه به اول کې هغه کمره وه د موبایل د لاس نیولو کمره دلته ما ته نیولې وه او د هغې یو نیم سل $200 مخالفه راځي. دغه دی ځکه ما تاوان نه شي موږ باندې تاسو غوځئ نو معاملې موږ ته پاتې کېږي. تاسو ته دي افغانستان کې چېرته تاسو نو روان یو خیبر قلعه ته. یو یادوري باید دا وکړم چې خیبر هغه قلعه وه چې د یهودو تر ټولو غټ سنګر یا مرکز و. فتح مکې نه وروسته اکثره یهود هغلته وو او دا ډېره خطرناکه قلعه ده، ډېر عجیب ځای ده. بیا به نور هغسې نږدې ځای نه وګورو. بیا یو بینر ما کته د یو پیغلې په لاس کې واشنګټن کې غالبا هغه مظاهره غوندې شی وه. نو هغه بینر کې دې لیکلی و چې خیبر واز یور لاست چانس که نه وایي چې خیبر ستاسو آخري چانس و. مسلمانانو ته یې ویلي وویل. نو واقعیت دا خلک چې دي ډېر په زړه کې غټ غټ پروګرامونه لري. نو الله دې موږ ستاسو حفاظت ترې وکړي او مسلمانانو ته پکار ده چې ځانونه ذهنا او فزیکي او معنوي ځان آماده کړي د خلکو مقابلې ته. ځکه دی هېڅکله نه کېږي. دا زه نه وایم قرآن کې هم آیات دی. محمده د دې خوا شه که نه د دې خلکو په باره کې که نه قرآن کې آیات دی که نه. بلکل. نو دا خلک کوشش دا کوي چې کوم زموږ نه تللي دي که هغه په مدینه کې دي او په مکه کې دي یا د اسلامي نړۍ په نورو سیمو څخه دا شړل شوي دي یا د مجبور شوي چې هغه ځای پرېږدي. نو دی کوشش دا ده چې هغه ځایونو ته بېرته څه شي راوګرځي. عموما جمال صاحب محترم کفارو چې کوم شکست رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه او خلفاو هغوی ته ورکړی دی درد یې په زړه کې پاتې دی. تر اوسه پورې انتقام هیله لري چې والا موږ به انتقام واخلو او انشاءالله به بیا ځلې لکوي. سخت ضدي او انادي خلک دي که نه. خامخا او د هغې خبرې دې وکړه د خیبر اووم د هجرت کال دا فتح شوی ده او 630 میلادي کال راځي. کال باندې اووم د هجري کال باندې دا فتح شوی ده. تقریبا دا دلته لیکلي خیبر دی 130 کیلومتره لاره پاتې ده که نه. تبوک ته 640 کیلومتره. تبوک هم دې لاره ده تقریبا دا 100 کیلومتره لاره سیده بس هغه خیبر ته تللی 100 کیلومتره سیده سړک دی. عموما کې د خیبر د غزا رامنځته کېدو لامل همدا دی چې بنو غطفان قبیله وه نبي علیه السلام مدینې نه وشړل. نو هغوی چې دا خیبر یهودو سره لاس یو کړو او بیا نبي علیه السلام ته احوال راغی چې دغسې یهود یو ځای شوي دي او په موږ باندې هجوم راوړي. نبي علیه السلام د تقریبا 1400 مجاهدینو سره د مکې نه د صلح حدیبیې نه وروسته نو وروسته لاړه راغله خیبر ته. علي کرم الله وجهه پکې ډېر ښه
رول ادا کړی و. د خیبر د قلعه د دروازه ډېره قوي دروازه وه، هغې په تنها ځان د قلعه راغستې وه، ورکړې وه او جنګ یې کړی. نو اوس به ځو قلعه به نږدې ځای نه ګورو او دا ولاګ په شکل به تاسو سره شریکو انشاءالله او موږ سره اوس دغه ساحه چې لږ نږدې ده او دلته دا تاسو کلی وینئ کمل دا کلی چې دی زوړ ښکاري ولې دا تایید نه ده چې دا د هغه وختو دی او که دا اوس جوړ دی که نه تقریبا 1400-1500 کاله مخکې خو دا ځایونه داسې نه پاتې کېږي ولې ځینې اثرات شته اوس تاسو وینئ دغه صحابه دي دغه هدیره ده دغه د خیبر په فتح کې چې کوم صحابه قرباني شوي وو هغې دغه هدیره ده دا صحابه د دفن او دې خواته تاسو وینئ دا باغونه دي چېرته به داخل دیره و خو طبعا هلته بیا باغونه هم درلوده هغه قلعه چې تاسو ته ښکاري د خیبر قلعه زوم به یې کړي فکر کوم د سعودي حکومت غواړي چې دا ساحه ټوله چارچاپیره کړي او دا بیرته سیلانیانو ته جوړه کړي تر څو پورې سیلانیان راشي دلته وګرځي مفته ګټه ده دی اوس دغه د ټوریزم یا اوس کوم خلک چکر ته یا سیلانیان راځي که نه د هغې په پیسو دی اوس بلد شول نو اوس هغه ځایونه به چې مخکې خل منې کول اوس هغه ځایو ته سیسټم جوړوي هغه ځای ته به خل راځي ګوري به تاریخ به مطالعه کوي او دا ښه خبر ده هر هېواد د پرمختګ لپاره د سیلانیانو راتګ هغه د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره بهترینه ذریعه ده موږ ستاسو په وطن کې هم بهترینه ښایسته ځایونه لرو خو الحمدلله امنیت شته نو اوس هم باید حکومت یا دولت د سیلانیانو راتګ ته زمینه مساعده کړي هغې لپاره د اوسېدلو ځای ترتیب ورته وکړي نو انشاءالله اقتصاد به هم جوړېږي د یو څو بلکې په سوونو هېوادوالو ته د کار زمینه هم مساعده کېږي اوس دی چې دې خلکو اوس وګوره هغه ګاډي چې ولاړ دي دا ساحه یې بنده کړې دی بنده کړې ده اخوا طرف نه د غرب طرف نه دا ساحې مکملې بندې دي او هلته یې لیکلی چې بیا رغونې کارونه پکې شروع دي نو دا خو دی داسې نه کوي چې هغه زاړه شیان دي جوړ کړي که نه فکر کوم چې کوم جوړ دي هغه هم تخریبي چې تر څو پورې زاړه معلوم شي او سیلانیانو ورته هغه توجه یا جلب ورته زیات شي که نه نو هغه د خیبر قلعه دا یو طرف د غرب د شرق طرف ته دیوال دی تاسو ته ښکاري دغه دی رازونه ډېر خطرناکه ځای کې ده او د دې فتح کول یا دا نیول هم بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې قومنده او هغه غوندې مفکوره غواړي او بیا عسکر یا د هغه تحت امر چې کوم کسان دي هغه کې نو بیا د علي رضی الله تعالی عنه زور غواړي وایي علي رضی الله عنه دې دروازې ته لاړه ترتیب باندې مکمله دا ډېره غټه دروازه یې درلودله او غوټه یې وباسله استعماره کړه که نه نو بیا صحابه ورننوتل هغه فتح شوه نو بیا دغه چې کومه قبیله ته پرته وه که نه هغې ټول خلاصې وویشله چې ځئ تاسو چې کوم ځای کې هم قدم کېږدئ هغه ځای کې امنیت نشته هغه ځای کې قتل و قطاع شته شرارت شته دی حرامیتوب سل قسمه پکې شته دی دوکې چل فریب نو دا د دې خپل اعمالو نتیجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صحابه راولېږل او دې ځای نه څه شی کړ په مخ یې کړل او ټول سره یې وزغلول نو دوی اوس هم دا فکرونه لري او دا پلان دی چې دا ساحه بیرته ونیسو انشاءالله دا ارمان به دې کور ته ویسي چې تر څو پورې امت کې اتفاق او اتحاد وي او د امت ځوانان په تعلیم باندې سنبالي په عصري علوم او ټکنالوژي ساینس باندې سنبالي او که دا شی نه وي بیا نو د دې ځای څخه لاس پرې منځئ بس بیا به نو خبره ختمه وي الله دې موږ کې داسې غیرتي ځوانان پیدا کړي لکه صحابه چې وه تر څو پورې اخرج اليهود من جزیرة العرب خبره چې ده که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي که نه نو جزیره عرب څه کې چې موږ جزیره ټول د مسلمانانو د ملکونو څخه دا نجس او پلید قوم ورک شي تر څو پورې مسلمانان بیرته په خپل راج او دبدبه کې راشي نو زموږ دغه ارمان دی الله تعالی دا زموږ په ژوندون باندې دغه وخت راولي تر څو پورې زموږ ارمانونه پوره شي څنګه عبدالله ته راشه که نه ته خو پکې څه نه وایې غلی ولاړې وایه وبخه محمد
اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي دی همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزي په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ